ګوره وروره چل داسې دی چې ما ویډیو جوړه کړې وه په ګاډي کې، په هغې کې ما د پوره ورځ چې دی هغه ډیټیل ویلي وو، خو هغه ویډیو چې دا مکمل بلر راغلی ده. نن چې دی 3 تاریخ دی د زیارت ورځ ده. زیارت ورځ مطلب ترسډې، سبا د جمعې ورځ ده. نو نن چې دی د کامران خان واده دی، فوکس پې آف نه و، د هغې د وجې نه بلر راغلی وه. نو ما بیا دا سوچ وکړو چې دا ویډیو خو بلر راغلی ده، خو هغه خبرې به اوس دلته کوم. چې دی زما په یو ویډیو باندې کاپي رایټ کلیم و، هغه چې دی یوټیوب ریموو کو. سهار چې دی په 4 بجې باندې دا میل وشو د یوټیوب د طرفه چې ستا د دې ویډیو باندې کوم کاپي رایټ کلیم و هغه واز ریلیز. شروعات د ورځ د ښه نیوز نه وشو. کاپي رایټ کلیم داسې راځي چې کله تو د بل کس ویډیو چې دی هغه په خپل ویډیو کې د هغه د پرمیشن نه بغیر یوز کړي او هغه ته پته ولګي چې دا ویډیو زما ده او د په خپل ویډیو کې یوز کړله، هغه په تا باندې یو کلیم ولګوي. مطلب یوټیوب ته میل وکړي چې دا زما کانټینټ یوز کړی دی او ستا په یوټیوب چینل باندې سټرایک راشي. د یوټیوب رولز ریګولیشن دومره سټریکټ دي چې کله هم ستا په یوټیوب چینل باندې 3 سټرایک رالو نو مطلب ستا یوټیوب چینل ختم دوړه، بیا چې لاسونه وین ضروره دی، بیا د هغه چینل تپوس ونه کړي د یوټیوب والنه. نن چې دی ګاډي ته مې موبلین بدل کړل، ګاډی ډېر څښه و، ګاډی انځل وول، ګاډی مې وینځو، د ګاډي انځل نه پس چې دی بیا مې ګاډي ته موبلین بدل کړل. د ویډیو نه پس په تاسو ډېر زر پته ولګي چې اجاز په خپل موبایل باندې ګاډی خجولی دی. نن د کامران خان واده دی، هغه له مبارکي ورکول. رکا وایي مبارکي ورکړو. بله خبر دا ده چې یاره زمونږ اګزام دی، اګزام کې یو پیپر وشو، نور پیپر یې کینسل شوي، پته نه چې د څه د وجې نه کینسل شوي دي، د روسه پورې موږ ته لا پته نشته. او دریمه خبر دا ده چې روټین مکمل چینج شوي، ګراوند کې کبل راخیژئ نو مکمل ګراوند چې دی هغه خاورې پیړول د مکمل ډک دی د خاورې. دریمه 4مه ورځ ده، وسپیکا سټارټ کوي زموږ په ګراوند کې. الحمدلله اول ځل دی چې لکه په دې باندې د کبل د راخیژولو کوم پروسس چې دی هغه روان دی. اوس به کبل نه هلی په فلحال خو له خاور راوړه، بیا به پرې کبل نه هلی، تقریبا چې نه وي دغه 8 میاشتې به هلي. نو الله دې کړي چې ښکلی کبل پکې راوخیږي او خلک پکې بیا ښکلی گیم هم کوي، ایکسرسایز پکې هم کوي. زموږ دپاره دا یو غټه فایده ده چې موږ د ګراوند خیال وساتو او لږ صبر وکړو، لږ د ګیمونو نه موږ لږ خلاص شو. نو ښه ده. څه کوئ لکه پارک ته راغلي یئ؟ کم پارک ته؟ سپوږمۍ پارک ته. سپوږمۍ خو دې څه ښکاري لکه لیټ.